بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مخکې ما تقریبا هفته به نه کېدله، یو 5 ورځې یا 4 ورځې مخکې یو ویډیو وکړله او په دې کې په صراحت ویلې چې په راتلونکې اونۍ کې پاکستان په افغانستان بیا حمله کوي، د افغانستان په خاوره همدغه جنوبي ولایتونه مې یاد کړم، دلته حمله کوي. ډېرو دوستانو بد رده مو ویلې، بعضو د خپل اخلاق پر بنیاد باندې کنځلې هم کولې. ګیله نه درکوو ځکه د هغوی کورنۍ تربیه هم دا ده، مور و پلار هم دا زده کړي. او بعضې کسانو معززینو بیا خپل کامندونه په خپل علمیت باندې لیکله او ډېری ویلې ما ته ګیله کوله ته تشویش جوړوې. تشویش مه کوه، تشویش ولې خلکو ته به جوړ نه سي. او یا ځینو سوالونه هم کول چې دا علت یې څه ده، لکه دا اوس نن چې کله بیګا شپه په مغولګي د خوست باندې حمله سوې ده او په پکتیا کې او نورو جیو کې ځینو کسانو بیا هم مسیجونه راکړه، خصوصا بعضې نشراتي ادارو یوټیوبونو دې چې تاسو څه خبره وئ یا ولې دا مسله وه یا څه خبر وه. اکثره خلک تشویش شکونه هم کوي، تشویش هم کوي چې دا به چا ویلي چا نه ویلي، څنګه خبر سوی وه یا څنګه خبره وه. نو دغه د وضاحت دپاره لنډ ما ویلې چې تاسو ته معلومات درکړم. ملګرو کله کله قرائن، حالات، شرایط، سیاسي تحلیلونه، اوضاع، مستندات، اظهارات او پلانونه، برنامې، د مقابل لوري ذهنیتونه، د مقابل لوري د ګټو پر بنیاد باندې حرکات، د ټول د دنیا کې خلک ګوري، بیا له دې نه یو تحلیل کوي، شننه کوي، پوهېږي چې څه کېږي څه نه کېږي. حالاتو مثلا یو څوک اظهارات کوي، یو ډول غږېږي. په سیاست کې سیاسون پوهېږي چې دا هدف څه شی ده، څه وایي، عمل یو څه کوي مګر هم هدف بل څه وي. دا ټول ته پام باید سړی وکړي. پاکستان څه غواړي، چا جوړ کړی ده، د پردې شاته څوک ده، چا پروژه ورکړې، ولې مخکې حمله وکړه، یا دا 20 کاله ولې حملې کوي او نورې په راتلونکي کې بیا حملې کوي. دا باید سړی وسنجي، فکر پرې وکړي چې ولې دا کار کېږي. آیا پاکستان په تنهایي کې تنها همدې لپاره د خپل کورني مشکلاتو ادرس بدل کړي، د فتن د خلکو پام دې خواته کړي، خپل ملګري او وګړي و پوځیان ټول دې ته ووایي چې راځئ افغانستان سره مشکل دلته ول راځئ، دلته ولې په پاکستان ګډوډي ولې کوئ. آیا د هند سره مشکل لري، هغه غواړي دې خواته راوړي، یا له هند سره غواړي مشکل جوړ کړي یا جوړ نه کړي. که دا د پروژه امریکا ورکړې، غرب ورکړې چې ور دا سیمه نارامه کړه، د هغوی برنامو ته لاره جوړه کړه، او یا بیا خپله پاکستان غواړي د جنګ و جګړې و بېثباتي ولري، یا داسې دا هم مه هېروئ چې پاکستان نړۍ ته ښیي چې افغانستان دما د اثر لاندې ده. زه د راله کې خپله پاکستان لاسپوڅی او د خپل بهرنی او کورنی سیاست د غرب په لاس کې ده. خدای دنیا ته خلکو ته ښیي چې هر څه غواړي زه یې کوم، زه کوم اطمینان نه لرم، ډارېږم نه له دوی نه. هر څه چې غواړم کوای سمه، نه ژمنې ته، نه تړون ته، نه نړیوالو اصولو ته، هېڅ څه زه اطمینان نه کوم او نه څوک ما نه دا پوښتنه کولی شي. یعنې تاسې کاره پروژه هر څه لرئ، وغواړئ وکړئ، قطر ته، ترکیې ته او سعودي ته، دوی ته مه ورکوئ، ما ته یې راکړئ، زه دلته مخې ته بیایم. بهرنی او کورنی سیاست د افغانستان د ما لاس کې زور ښیي. وایي دغه د حمله هم پرې کوم په دې خاوره باندې ما ته څوک څه نه شي ویلی، سیاست هم ټاکلی هم کوی سم پکې، خلک هم ما ته منډه وایي. خو وګوره سیاسونه اکثره پخواني دي که اوسني دي که نورې منډې پاکستان ته وایي. نو بنان دلته اوس څه پکار دي، اصلي خبره همدا وه چې حمله مالې کوي، دغه هدف او مقاصد لري، زور ښیي چې هر صورت چې حالت وي دا یې خپل زور ښیي، او دا حملې په راتلونکي کې هم دوام لري چې دې ته ښه پام وکړئ. بیا په راتلونکي کې پلان د کابل د پلازمېنې ویشتلو هم لري، د قندهار هم لري، د ننګرهار هم لري، چې ښه په دې باندې سر خلاص کړه، په دې باندې پوه سه. مخکې ما چې ویلې ټول راته ویلې ته تشویش جوړوې او ته دروغ وایې او ته نه پوهېږم تا څه اورېدلي دي او ته لاسپوڅی فلان او پستان، دا شیان اوس فایده نه کوي. دا خبرې مبرې پرېږدی. ما په صراحت ویلي چې هر نوم راماندې کړی، هر تور لګوئ، بسم الله
دغه بعض مغرضو خلکو ته وایم دا بې منطقه خلکو ته وایم زه خپل رسالت ملت ته په جای کوم تاسې ما ته کمونیست وایي یهود وایي اشرار وایي مجاهد وایي سکولر وایي لابیګر د طالب وایي غربي وایي هر څه چې وایي دا شیان اوس دا زاړه سوي خبرې دا پرزې ملت ته به حقیقت وایم ملت ته حملې دوام لري حملې بیا کېږي له بنګلو نه کراکرا دننه په هېواد کې چاودنې هم کېږي دې ته هم پوره تیاری نیول سوی ده چاودنې کېږي یو چېرته بل چا له داعش وکړله جیش وکړله فلاني وکړله فلاني داسې څه کېږي څه نه کېږي د چا په لاس کې دا بیا وروسته زه به تاسو ته وایم څوک دي په افغانستان کې دننه څه دا ورته همکاري کوي او څوک بهر دي دا کار کېدونکی ده دغه حالت دوام پیدا کړي تر یو موقع پورې چې یو څوک برنامې پلانونه دي مخکې مې تشریح کړي بیا بله ویډیو کې تشریح کړم چې څه غواړي غرب څه غواړي ایران څه غواړي روسیه او چین او ایران دا مسله دلته ده موږ هوښیارتوب چې ده بار بار ما ویلي چې موږ تاسې درې شي ته باید وکړو ملي ګټو ته به ډېر پام وکړو ملي وحدت ته به ډېر پام وکړو چې دا ډېر مهم شی دی ملي وحدت ملي امنیت او ملي ګټې دا درې شي ته باید ډېر پام وکړو ملي امنیت ته باید ټول لاسونه بډ وو ملي ګټو ته باید ټول متوجه ملي وحدت ته باید ډېر زیات کار وکړو هغه کسان چې وحدت خرابوي هغه باید نفرت کو لرې کړو چې پر ډول د پر شکل څه کوي پر حالت باندې دې ته باید موږ پاملرنه ډېر زیات وکړو نو راځو اوس وروستۍ خبرې ته چې طالب ته اوس پکار دا ده ته د یو هېواد مسؤل په توګه چې نن ته مسؤلیت دې اخیستی ده یا د په زور اخیستی یا د چا درکړی یا په رضا یا په ملاتړ د خلکو یا بې ملاتړ د خلکو یا مشروع یا نامشروع ته اوس نن سبا دلته حاکم یې که رښتیا حاکم او حاکمیت کولی سې د وطن د عزت ابرو وقار د خاورې او ناموس له هر څه نه باید ته دفاع وکړې دا تاریخي ننګونه باید افغانستان ته او ځان ته پرېنږدي د پوځي سزا بیرته پوځي ده پوځي حمله بیرته پوځي حمله کوي دا مسله نه ده چې هغه اتم لري تیارې لري او دا لري او الوتکې لري هر څه چې په لاس کې لري موږ باندې چې دنیا له اسکندره تر انګریزو تر روس تر امریکا راغلي دي هغوی مدرنه وسله درلودله دلته یو توره او سلاوه او داسې یو دوه ډزې درې ډزې توپک بیا پسته پیدا شو مګر د همغو توپو مقابل کې د همدغو لویو مدرنو وسلو مقابل کې خلک جوړ سوي دي عزت او ابرو او غیرت په جا کې سره تاریخ یادېږي بې غیرته خلک نه تېر سوي دلته حکومت کې نو بنان بیرته به حمله کوئ وسله د ناتو درته پاتې ده د امریکا پاتې ده د پخواني رژیم پاتې ده تا سره خپله وسله وه له هغه نه مخکې د روسانو وسله ټول هر څه شته ښه قوي کسان دي بس نو ټول نظامیانو ته حتی ملکي کسانو ته څوک چې په داوطلب ورته حاضرېږي حرکت بیرته به حمله پرې کېږي او دا واره به شاګرد نه تر مارګلې او جلمه پورې به ځئ بیا به د دنیا ملا ستاس د بل ملا ستاس او که بیا تاسې هم پروژه یې تاسو ته ویل سوي چې چپ کښېنئ ټیکري واغوندئ بنګړي په لاس کوئ غږ به نه کوئ چې هر څومره له هغه خوا نه بیا ولي او ارام ورته کښېنئ بیا هغه نو به اوس معلومېږي په دغه 3 ورځو پورې تاسو ته وخت درکول کېږي تاسو څه کوئ خیر یو ورځ نه که نه پوځي کې ساعت دقیقه حسابېږي چې حمله ده و حمله وکړه سپاهي څخه ناست و بس په همغه ورځ باید حمله کړې وای خو اوس نو خیر تدبیر ورته ونیسئ پروګرام ته جوړ کړئ خو نه داسې دا بانه او دا بانه او دا دې نه تېر سئ ومن الله توفیق عزیز معالج